خپل ځای باندې کښېنئ یو پیره درته وایم چې په خپل ځای قاري صاحب کښېنه قاري صاحب کښېنه چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني آدمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي او په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د دغې پښتنو راټولو شوو پښتنو دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ځوانانو هم مننه چې تاسو له دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړو او دا ښکلي ښکلي مشران یې درله په دې توره شپه کې راوغوښته او بلا د خوند او بلا بامانې خبرې هم ترې واورېدې خبرې ما له ډېرې راځي نه نیازک خان راته مخې ته ناست دی دی خاندي نو شعرونه درته وایم او بیا به ځو د خیره شپه ده د خیبر اپریدي شعر دی زما په خیال چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو شعرونه درته وایم کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د ودو هغه کټي راوړي سړیا زمرو دې په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا دا د غفلت په خوب اوده دې مړه شي په شتو سترګو کې ړانده دې مړه شي که یو کېدل ناممکنه وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړه شي څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینۍ غم به وجلې وې نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې دا پېښور خپل دویم کور وګڼه دا پېښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې الله خو دې د هر چا د نظر نه راګزار کا او الله دې د دې پورې غره د سر نه راګزار کا دا ځینې ځینې خلک په ژوندي اوسې ضربه د اوسپنې لیدکې پسې د لمر نه راګزار کا د خوبه یم باران وخلی یاره په خیر راغلی ځان څڼ وخه څو څاڅکي د څادر نه راګزار کا زمونږه خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږه تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي او رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي د پېښې نه د چا خبره تېښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتې څه مخوکه د چتې څه وزر دي او دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زمانه په رښتیا او مرور دی د جمعې یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړ هوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په
پسرو لمبو کې می گزران دی خال می په خپلو اوښکو وران دی او جانانا غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاسوي او یاره یو څو ټپیزې درته کوم او بیا بس کوم ها څه زمانه ښکلی نه دی خو د هر لمر وخلی نه دی زړه انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه چرته پرېښودمه که ته په خپل حسن مغرورې زما همار زما سرورې زه دې ترلا او ته مې تربورې یا د بنجو ونې بلا ګورې د حسن هورې پکې اچوي ټالونه اچوي ټالونه د سوال جواب واخله جانانا دا ګلاب واخله جانانا قلم کتاب واخله جانانا او ځان له رباب واخله جانانا د ټوپک مینه به دې ورک د ملکه کړینه ورک د ملکه کړینه خمار خمار دې مازدیګر که چې تور پړونه دې په سر که ماله دې زړه پرهر که یا په ما دې ټول کلی خبر که پتا دې یو دا خبر دې زړه دې چوینه او زړه دې چوینه نو سور شال به یې په ځان پسې راښکه بابا له لاړه او چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې ډېره مننه